دوستانو سلامونه، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن تاسو ته زه یو بل ایرډراپ معرفي کومه چې تقریبا دوی خپل هغه ټوکن چې دی 200 دانې ورکوي. په اول وختو کې د هغه قیمت تقریبا 0.1 ډالر و، اوس قیمت ډېر لوړ شوی دی چې تقریبا 910 ډالر د کم اندازه چې دوی موږ ته راکړي په شرط دې باندې تقریبا 910 ډالره کېږي. نو دا هم لکه هغه بل ایرډراپ چې ما تاسو ته معرفي کړی و همدغسې مرحله لري. زه تاسو ته مرحله په مرحله باندې مخته ځم، بیا انشاءالله تاسو هم راسره پوهیږئ. لومړی موږ او تاسو باید یو لینک ولرو چې پر لینک باندې کلیک ووهو او مخته ولاړ سو. مثلا دغه یو ادرس دی دوی موږ ته راکړی دی، دغه مثلا ما چې جوړ کړی و دغه ادرس دی ما ته یې راکړی و، پر دې باندې کلیک ووهو داسې مخته ځو. کله چې پر دې باندې کلیک ووهو دوستانو دلته موږ دا ما مرحلې ټولې سرته رسولې وې. زه غواړم چې په یو بل جلا ټلیګرام کې یو ځل بیا دا مرحلې تاسو سرته ورسوم، ځکه مشکلات تاسو لرئ پکښې. نو زه غواړم چې عملا مخته ولاړ سم. دوستانو دا دی کله چې تاسو پر دا لینک باندې ادرس باندې کلیک ووهئ، د دوی پر لینک باندې تاسو دغسې یو صفحې ته راځئ. دلته به سټار ووهئ، دا لاندې چې لیکلی دی په سټار باندې کلیک ووهئ. وروسته دوی ستاسو څخه ځینې مرحلې غواړي. دلته درته وایي تاسې زموږ 2 ګروپه دي، په دې کې په هر ګروپ کې چې تاسو یو ځای کېږئ یو ځای سئ. د دوی اول ګروپ بیخي ډک دی، 200 یعنې تقریبا 2 لکه نفر د دوی پوره دي. جاین چې مو ووهئ نه جاین کېږئ، وایي دلته درته وایي دا ګروپ فل دی، ډک دی. نو د دې څخه به راووځئ دا 2 ګروپ. په دغه 2 ګروپونو کې چې هر یو غواړي جاین یې کړي هغه به جاین کړي. ما مخکې جاین کړی و نو ما ته دا د جاین اپشن نه راولي. تاسو به هم پر دې باندې کلیک ووهئ، ځانونه به جاین کوي. دغه څخه وروسته وایي زموږ بول چینل سبسکرایب کوي، دې باندې به کلیک ووهئ. دا به دلته دا مټ چې لیکلی پر دې ځای باندې جاین لیکلی د هغه به جاین کوي د ځان سره، او اډورټایزر چینل به هم سبسکرایب کوي. دوستانو دلته ما مخکې د دوی دا چینل سبسکرایب کړی و، نو ما ته د سبسکرایب بټن نه راوړي. کله چې مو دا ټولې مرحلې سرته ورسولې د دوی په ګروپو کې بول چینل، اډورټایزر چینل، دا ټوله چې مو سرته ورسوله وروسته به ډن ووهئ. ګورو چې بیا کومه مرحله وروسته راکوي. دا چې مو ووهئ دوی دلته تاسو ته وایي که غواړئ تاسو دا رانیسئ، کولی سئ چې رانیسئ، خو موږ او تاسو رانیسو یې نه په دې خاطر باندې چې نه پوهېږو آیا دوی سکم کوي که نه کوي. نو فقط افري د دوی سره ځو مخته، ګورو چې تر کوم اندازې پورې دی موږ ته مثلا واقعي دا شی راکوي یا نه راکوي. دې مرحلې ته چې راغلو وروسته به نیکسټ ووهو. د نیکسټ څخه وروسته به دلته تاسو ته وایي زموږ ټویټ چې دی موږ پین کړی دی هغه به تاسو یو څو نفره ملګري به ورسره ټاګ کوي، کمنټ به ورکوي او ریټویټ به کوي. بیا وروسته به د دغه ریټویټ چې تاسو د ټویټ ریټویټ کوئ د هغه لینک به موږ ته راولېږئ. پر پین باندې به تاسو کلیک ووهئ، رابسئ دلته د دوی پوسټ به پیدا کړئ. دا چې لایک دی دلته به لایک ورکړئ او په دې کمنټ کې به یو کمنټ ورکړئ، داسې اټ ولیکئ. هر څوک چې ورته منشن کوئ کولی سئ منشن یې کوئ. او د هغه څخه وروسته بیا دغه دلته چې دی پر دغه ځای باندې به کلیک ووهئ. دوی دا د دوی پوسټ به ریټویټ کوي. اوس مخکې ما ریټویټ کړی و بیا نه کېږي. دا کارونه چې مو سرته ورسوله خپل پروفایل ته به ولاړ سئ، دلته به کلیک کوئ پروفایل ته، دا به پیدا کوي. هغه چې تاسو ریټویټ کړی و هغه به پیدا کوي. پر دې ځای به کلیک ووهئ، د دې لینک به ورته راواخلئ، دلته دوی ته به یې ورولېږئ. دوی وایي موږ ته وایي لینک یې راولېږئ کوم شی چې تاسو ریټویټ کړی دی. کله چې مو لینک هم ورواستوئ د هغه څخه وروسته هغه خپل ادرس د دغه څخه به ورکړئ چې ما تاسو ته مخکې هم ویلي وه د ټرسټ والټ څخه. ټرسټ والټ ته به راسئ، سمارټ چاین دا به پیدا کړئ. صحیح دی. موږ او تاسو د ریسیو ادرس ورکوو، دا به کاپي کړئ او رابسئ دلته به دا ورته ولېږئ. کله چې مو دا ور ولېږئ دوستانو بس نور نو دوی تاسو ته ووایي موږ پر هر ریفرل باندې تاسو ته 200 دا بوله درکوو او 600 بوله بیا دغه درکو چې 80 ډالر کېږي. دا په اول وختو کې 80 ډالر تقریبا کېدله، اوس دا بول ډېر لوړ شوی دی، 900 ډالره نه پوهېږم کېږي. او دغه ستاسو ریفرل لینک دی دغه چې درکړی دی، دا پر دې باندې کافي دا کافي کولی سئ نور ملګرو ته یې ورلېږلی سئ. نو د دې څخه وروسته بیا دوستانو تاسو د دغه غوښتنه وکړئ، د کلیم غوښتنه به وکړئ ښه چې تاسو ته یې راولېږي. صحیح دی.
ما د کلیم غوښتنه ونه کړه، زه بیا یو ځل هغه مرحلې ته ځم چې کلیم یم تاسو ته وښایم. دلته به دوستانو تاسو د کلیم غوښتنه وکړئ، کلیم یعنې غوښتنه وکړئ، دا کلیم به ووهئ. دا دوی تاسو ته وایي موږ په 3 ورځو کې دا تاسو ته لیږو. صحیح دی، کوم شی چې موږ غواړو تاسو ته یې درکړو. کولی سو چې موږ دا تاسو ته درکړو. صحیح دی، په 3 ورځو کې. نو وروسته بیا که وغواړئ چې کنټراکټ ادرس ته دې پیدا کړئ او په خپل ټرسټ والټ کې دا اضافه کړئ. زه تاسو ته کنټراکټ ادرس په ټلګرام په ګروپ کې هلته درته پیسټ کوم. د دې کنټراکټ ادرس دغه دی، دا به راواخلئ، رابرسئ ټرسټ والټ ته. صحیح دی، ټرسټ والټ چې رالس پر دې کونج چې دغه 2 علامې دي پر دې به کلیک ووهئ، په سرچ کې به دا ورکړئ، ورته نه پیدا کېږي. اډ کسټوم به ووهئ، ایتریم پر ځای به سمارټ چاین دا انتخاب کړئ، دا ادرس به دلته ورته ورکړئ. کله چې مو دا ورکړئ مکمل نوم ټول شیان پیدا کړئ، سیو به ووهئ. سیو چې مو ووهئ بیا دلته دوی تاسو ته دا دی درته پیدا کېږي، دغه دانه دی. نو دوی وایي چې موږ دا په 3 ورځو کې تاسو ته درلیږو. خو کوم نفر چې دا ماته رالیږلی و چې وایي ماته یې پیسې راکړې، هغه وویل چې په 20 دقیقې کې دا یې ماته راولېږله. نو تاسو هم دغسې کولی شئ چې مخته ولاړ شئ. دوستانو دغه دی، ماته کوم ایرډراپ چې موږ تاسو غوښتی لاسته راوړو 600 بوله چې ورکول، دا دی ماته یې رالیږلي دي. نو بیا موږ او تاسو منتظر کېږو د خیر سره چې دوی د اعلان نیټه دوی اعلان کړي د خیر سره د خرڅلاو نیټه چې په څه وخت باندې موږ کولی سو خرڅ یې کړو. بیا انشاءالله د خرڅولو طریقه هم زه تاسو ته درښایم.